په کوټه کې نن هم د ویر پیزا خوروله. په دغه پیښه کې د حکومتي شمیرې تر مخه 26 تنه مړه سوي دي چې د عادي خلکو ترڅنګ 14 امنیتي عسکر هم پکې شامل دي. چارواکي همداشان د زخمیانو شمیره 2 څرګندوي. د روغتیا صوبایي څانګه وایي چې د 10 ژوبل سوو کسانو وضع ناسمه ده. چارواکو وویل چې د ریلوې سټیشن د ځان وژونکي برید مقدمه یې په سی ټي ډي تانه کې ثبت کړل سوه. د ترهګرۍ د مخنیوي اداره یا سی ټي ډي وایي چې د ریلوې د پولیسو په مدیریت کې دغه مقدمه د نامعلومو په ضد باندې درج کړل سوه. د دغې پیښې ذمهواري بیلتون غوښتونکي وسلوال سازمان بلوچ لیبریشن آرمي منلې ده. و بل لور ته بیا د اورګاډي انتظامي چارواکي وایي چې د خرابې امنیتي وضع له کبله بولان میل او جعفر اکسپریس د نومبر له 11 نیټې څخه د 4 ورځو لپاره دواړه ټرینونه د تړلو پریکړه سوې ده. په بلوچستان کې د تشدد لړۍ دوام لري. حکومت وایي چې د امنیت لپاره ګامونه اخلي. 5 اور خودکش حملاور پکړې 15 وژونکي په 13 اونۍ کې موږ نیولي دي چې د برید کولو پلان یو. داسې ډېر معلومات دي چې په وخت تاسو ته درونه رسیږي. دا وخت ټولې ادارې په دې جګړه کې برخه اخلي. دا داسې وضع ده چې ناسمه ده. خو څېړونکي بیا وایي چې حکومت و خلکو ته په تحفظ ورکولو کې پاته راغلی دی. کاروایان کیږي چاپې یا هغه کاروایان چې په هغه کې دوی خلک مړوي نیسي ګرفتاروي بیرته امن امنیتي اوسي بیا دغه پسته چې دی دا شیان دا او د تیر کال هغې سیمایي رپورټ واخه دغه څه وختي دغه واخه نو دا چې کمپیر که دا چې موازنه ورسره وکړه دا ګای ختم سوی نه دي. ګای پورته ګای لاندې اپریشنان شروع سي هغه هم لاندې انډرګراونډ ولاړ سي مځکې لاندې ولاړ سي یو خواته خپل اکټیویټیز بند کړي. په تیرو 10 ورځو کې په بلوچستان کې د ترهګرۍ دا دویمه پیښه ده چې رامنځته کېږي. د روانې میاشتې د نومبر په لومړۍ نیټه باندې په مستون کې په بمي چاودنه کې د سکول د 15 زده کوونکو په شمول 9 تنه وژل سوي وو. 11 ټپیان وو. هدف یې د پولیسو ګاډۍ وله. بلوچستان چې معدني وسایل ډیر زیات لري بلوچ وسلوالې ډلې پر امنیتي ادارو او پر حکومتي ودانیو باندې پرله پسې بریدونه کوي. د اکتوبر او د سپتمبر په میاشت کې په جلا جلا پیښو کې په پنجګور کې د پنجاب مزدوران ووژل شول. ذمهواري یې بیلې اخیستې وله او دغه ډول د اکتوبر پر 11 نیټه په دوکۍ کې 21 د کویلې مزدوران هم وژل سوي وو. بیلې امریکا د نړیوال ترهګر تنظیمونو په پیرس کې شامله کړې ده. نوري بلوچ وسلوالې ډلې هم د ورانکارۍ د پیښو دعوې کوي. دوی چینایي وګړي او د سیپک د پروژې سره اړه لرونکي هدف کوي. دوی تور لګوي چې چین او پاکستان په ګډه باندې د صوبې د وسایلو لوټلو کې د یو بل سره مرسته کوي. خو دا دواړه هیوادونه دغه تورونه ردوي. حکومت بیلتون غوښتونکي ډلې د غریبو بلوچانو د پرمختګ دشمنان بولي. حمید سمسور وی ډیوا کوټه.